أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. آیا نو زه د الله تعالی نه سوا بل فیصله کوونکی ولټوم؟ حال دا چې هم هغه الله تعالی دی چې تاسو ته کتاب نازل کړی دی، ښه تفصیل یې شوی دی، او هغه کسان چې میږ هغې ته مخکې کتاب ورکړی دی هغوی پوهېږي چې بېشکه دا ستا د رب له طرفه په حق سره نازل شوی دی، نو ته هېڅکله هم د شک کوونکي څخه مه کېږه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. د تو د رب خبره د رښتینولۍ او د انصاف په لحاظ سره کامله ده، د هغې حکمونې لره بدلونکی هېڅوک نشته، او هغه الله تعالی هر څه واوري او په هر څه پوهېږي. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. کچېرې ته اطاعت وکړې د هغه کسو نه چې اکثریت په مځکه کې دي، نو دوی به تو د الله تعالی د لارې نه وړوي، دوی صرف د ګمان پیروي کوي او دوی صرف اټکل ګمان چلوي. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. شکه د تو رب په هغه چا ښه پوه دی چې هغه د الله تعالی د لارې نه ګمراه کیږي، او هغه په هدایت مندین کې هم ښه پوه دی. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. تاسو له هغې ذبح شوي ځناور څخه خورئ چې په هغې د الله تعالی نوم یاد کړل شوی وي، که چیرې تاسو د هغه الله تعالی په آیاتونو ایمان لرونکي